سلامونه درنو لیدونکو، وخت مو په خیر. هیله منم روغ جوړ یاستئ. د ننګرهار ولایت بېسود ولسوالۍ کترۍ برخه چې کوم د کابل کیمپ په نامه یادېږي، دغه ساحه کې موقعیت لرو. ورته راغلي وو، هلته یو مشهور سیخ کباب والا دی. زموږ هېوادوال وغوښتل چې ده سره یو څه خبرې وکړو. نو دې ماښامۍ کې وروره په خیر علي. ستاسو نوم مبارک؟ زما نوم ضیاءالحق دی او ما سره په دې کار کې همکاران دي ویس شینواری او سمیع شینواری. زه خپله مسؤل یم او سمنفل کې دی استاد دی. څومره وخت کېږي د کاروبار دی؟ یاره د دې خوا شاته کاله برابرېږي چې دلته کابل تازه کې دا کار زه کوم. یو د چرګوړو غوښو څخه استفاده کوئ، ځخان جوړوئ. بل شی ده پکې؟ بس همدا د چرګوړو غوښه او جګر دی، نور څه راسره نشته. جګر دی که نه؟ دا نورې غوښې اوس کلیجي ورته وایي که نه؟ کلیجي دی راسره. مخکې له کومو غوښو استفاده کوله؟ مخکې اول سر نه موږ د چرګوړي سیخ کباب استعمال کړی. د کار کې بازار کې ځینې کارونه کوي. دغه یو چې دی دا 150 والا دی او دلته دا نور چې موږ سره کوم دي دا 10 والا درشته دی. دا 150 والا ده؟ دا 150 روپۍ دی او دغه 10 روپۍ دی. دا 10 والا ده؟ دا 10 والا دی. او د جګر څه حساب دی؟ هغه هم 10 والا دی. جګر والا لاندې ایښي دي، هغه اوس دې نه بعد راغلي هغه 10 والا دی. دا دې پکې نه؟ ډېره ښه ده. د کار څومره وخت کېږي چې شروع کړي ده؟ دلته په کابل کې دا لکه اوله کې مې شروع وکړه، څنګه مې زده کړه، څنګه احساس درته پیدا شو چې بس کباب شروع کړې؟ دا نو وخت مجبورو دي شي ته مجبورو. کله چې موږ پاسه نه هغه کومې ستونزې چې په زموږ په وطن راغلې او کومې ستونزې کله چې زموږ په وطن باندې داعش حملې وکړې، هغې نه وروسته چې موږ راکېوتو دې بازار کې موږ ډېر بې سورو حالاتو کې وو. نو یو ټیم راغلم دلته یو کس دا کار کوو، موږ بیخي ناشنا وو دې سره. بس چې فکر مې وکړو چې بس دا کار ستا دپاره غوره دی. بیا مې ځان ته انتخاب کړه، هغې نه بعد په کلاره باندې بس اوله کې ورته سوځېدلې که څنګه؟ اوله کې ما چې چا یو سیخ وغوښته 3 ما ځمکې ته ګزارولې، یو مې خرڅه وکړه او بس همداسې کلار باندې اوس بیا خپله نوم پیدا کړم دې شي سره. اوس انشاءالله چې اوس ډېر ښه دی. اوس یې تجربه ده ما سره؟ اوس پکې انشاءالله چې په دې 3 ولایتونو کې موږ په خپل سیخ کباب باندې بره نه ګورو، نور هر سړی په خپل کار ډېر مین دی. چې موږ تر څو ګزاره کوي هغې ته زموږ په نظر دې نه ښه سیخ کباب به څوک انشاءالله چې نشي تیارولی. کومو ساحونه خلک راځي دلته؟ مختلفو ساحونو راځي، یعنې چې داسې ونیسه د لغمان د علاقې نه راداسې د کوخان نه رابوته اکثریت ګاګان زموږ مارکوس سیمې نه یو دلته پراته لکه کابل کیم کې او په اسمینه کې چې څومره خلک دي دا لنډو ساحو خو درې د هغې هم راځي. خو نن زموږ نه لغمانه پورې دې ساحونه خلک دلته راځي. کومو ورځو کې کار کوي لکه پنجشنبه جمعه زموږ کار کوي. د خلکو رسحت زیات دی، نو په دې خاطر زموږ کار دی. بیا خلک تفریح دپاره پاره کول، فارمسي دې زموږ تفریح دپاره خلک راځي. زرو کارونه کې داسې وي چې مثلا ګیلاس ډوډۍ اخلي، یو درته اضافه درکوي، مثال یا نورو که نه؟ دا دې کې تاسو څه حساب کوم شی پکې ځینې وخت موږ هم امتیاز پکې شته پکې. کله داسې چې اوس فرض مثال یو بیا جوړوو هغې ته 50 لګوو، دا اخري فاینل ریټ د دې نه موږ نشو راکښته کړی، ځکه دغه خپله مزدوري پکې زموږ 8 روپۍ دي که نه، بیا 2-3 دا خو دا داسې کار وشو لکه یو څوک چې ګاډ دی همیشنی که نه باید هغه په تقلید وي، خو دا خو داسې هغه ګاډ ته تقلید ورکوئ چې هغه نوی راغلی. نه هغه اوس موږ جذب کړو که نه، خپل کار لپاره نوی جذب نیسو. دې شي باندې خلک اوس اکثریت بازارونو کې چې موږ تاسو وګورو خلک په دې شي ډېر ناباوره دي. د مختلفو غوښو نه خلک استفاده کوي، موږ د دې اطمینان ورکړو. ځکه موږ باندې ښې نقطې ته دې پام وکړه. دا چرګوړي چرګان چې دي تاسې همداسې تیاره غوښې اخلئ که نه؟ نه موږ دلته چې دی دلته په دې بازار کې چې کومه مشترګاه ده د چرګانو، د همدې نه موږ تازه چرګوړي په خپله خوښه ډېرو خلکو په مخ کې راخلو. داسې نه چې په همدې خاطر موږ مختلف بازارونو کې سودا نه کوو. مشخص ځای نه سودا په دې خاطر راخلو چې د مشتریانو هغه تسکین او دغه وشي چې دا سکاره چې دي دا هم دلته مارکو بازار کې موږ اخلو. دلته یې ګټۍ دي، خپل د ونو نه ګوی جوړۍ لرګي سکاره دي. دا مننه، خوشحاله اوسئ. ډېره کوره ده ډېره اورېدونکو له تاسو مننه، خوشحاله اوسئ. تر بیا چې ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږو، زه احسان الله قریشي له تاسو اجازه غواړم. ښه دی، بریالي اوسئ.